سلامونه دوستانو په الماني ژبه باندې نور څلور مهم لغتونه زده کوو دوستانو. ډېر ښایسته لغتونه دي، کولی شئ زده کړئ. موږ اول وایو ملیت وایي که نه دوستانو، نو ملیت ته په الماني ژبه باندې وایي Die Nationalität. Die Nationalität یعنی ملیت موږ سره پښتو کې وایو دوستانو. بل لغت موږ سره د اصلیت، مطلب په اصل د کوم ځای اصلیت چې ورته وایي په الماني ژبه به دې ته دا وایي Die Herkunft. Die Herkunft یعنی اصلیت دوستانو. بل لغت هم زده کوو چې موږ سره د جنس یعنی جنسیت، جنس ته Das وایي Geschlecht. جنس ته وایي das Geschlecht. Das Geschlecht. Das Geschlecht. او یو بل لغت هم زده کوو دوستانو، آخري لغت ده اندازه چې موږ ورته اندازه وایو یا ناپ وایو په الماني ژبه ورته وایي Die Große. Die Große یعنی ناپ یا اندازه. دوستانو کولی شئ دغسې ښایسته لغتونه زده کړئ. زما د ټیک ټاک